سراج الدین حقانی او ذبیح الله مجاهد ترمنځ جنجال جوړ شو. د حقانی څرګندونو ته د ذبیح الله مجاهد سخت ځواب. ذبیح الله مجاهد ولې غوسه شوی او تازه یې څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي له اخلاقي او اسلامي پلوه د نیوکې اصول دا دي چې که څوک پر امیر یا مسؤل نیوکه ولري غوره ده چې حرمت ته یې درناوی وکړي او د هغه عزت وساتي. ظاهرا ښکاري چې د طالبانو د ویان خبرې د طالبانو کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی وروستیو څرګندونو ته متوجه دي. حقانی په وروستیو څرګندونو کې پرته له دې چې د طالبانو د کوم چارواکي نوم واخلي د واک انحصار او پر خلکو د خپل نظر منلو اړوند نیوکې وکړي او ویې ویل نن دومره دوی خپل حق ګڼي چې بدنامول او د ټول نظام انحصار د هغوی په مزاج کې په یو اساس بدل شوی دی. سراج الدین حقانی وایي دغه حالت د زغملو نه دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی تیره ورځ خوست کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي الله تعالی دې زموږ نیت او اعمال اصلاح کړي. د واک انحصار او پر خلکو د نظر منل یو اساس ګرځېدلی او دغه حالت د زغملو نه دی. د حقانی له څرګندونو داسې ښکاري چې هغه د طالبانو د مشر له فرمانونو سره هم غږی نه دی. هغه زیاته کړې که اصلاحاتو ته پاملرنه ونه کړم پر ټپونو پټۍ کښېنږدم له تېروتنو مخنیوی ونه کړم آیا بل څوک شته چې داسې څه وکړي؟ د نوموړي په وینا زما مسؤلیت پرون بل څه و او اوس بل څه دی. زما نننی مسؤلیت دا دی چې خلک سره نږدې کړم. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د سیاست او واک ویش پر سر اختلافات موجود دي.